سلام له خورشید د 1 بجې خبرونو ته ښه راغلاست. خو په سهار کې هم پام وکړئ په بغلان کې د شوې چاودنې په اړه تازه جزئیاتو ته. له څو دقیقو راهیسې د بغلان په امنیه قمندانۍ کې د وسلوالو بریدګرو او پولیسو ترمنځ جګړه روان ده. د بغلان امنیتي مسؤلین وایي چې نن غرمه مهال یوه ځانمرګي بریدګر د امنیه قمندانۍ مخې ته خپلو چاودونکو توکو ته چاودنه ورکړې، خو په قمندانۍ کې د جګړې په اړه څه نه وایي. تر اوسه د دغو پیښو له امله د اوښتې مرجوبلې په اړه کره معلومات په لاس کې نشته. د خبر نور جزئیات په راتلونکو خبري سرویسونو کې وړاندې کیږي. اوس هم پاتې خبرونه. د مشران جرګې د غړي محمد افضل شامل پر کور د وسلوال په برید کې له خپلې لور سره ټپي شوی او میرمن یې وژل شوې ده. د مشران جرګې لومړی مرستیال محمد علم عزتیار وایي دغه پیښه تېره شپه د کابل ښار د څلورمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې د ښاغلي شامل په کور کې رامنځته شوې ده. نوموړي له امنیتي او کشفي بنسټونو غوښتي چې دغه پیښه په هر اړخیزه توګه وڅېړي او عاملین یې د قانون منګولو ته وسپاري. ساعت 3 شب در خانه که جناب شامل صاحب استراحت میکرده همراه فامیلش به موجه فیر صورت گرفته به شکل بسیار مرموزش متاسفانه که خانم شهید شده و خودش زخمی شده. دخترکش که در خانه بود الحمدلله سالم است، جور است. حال تیمای بررسی از وزارت داخله قماندانی امنیه آمدن بررسی همه جانبه دارند و ما هم گفتیم که دقیق بررسی شود. ولسمشر غني وایي د افغان ځواکونو په اړیکو کې سلیقوي ګمارنې او سیاسي لاسوهنې د ناامنۍ لوی لاملونه دي او حکومت هڅې کوي څو دا ستونزې حل کړي. ښاغلي غني تېره ورځ په سولې مشورتي لویه جرګه کې د فراه، نیمروز، بادغیس او غور ولایتونو له اساسو سره په کتنه کې له هغوی وغوښتل چې د ښه امنیت د ټینګښت او د فساد د له منځه وړلو په خاطر خپل نظریات او وړاندیزونه د حکومت سره شریک کړي. نوموړي همداراز له دوی وغوښتل چې خپلو ولایتونو ته له ستنېدو وروسته د سولې مشورتي لویې جرګې د ازادۍ په اړه خلکو ته ووایي، ځکه اړتیا ده چې د سولې تعقیبي کارونه د خلکو لخوا ترسره شي. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې 7 داعشیان د بهرنیو ځواکونو په بمباریو کې ووژل شول. د 201 سیلاب قل اردو قمندانۍ ویاند وایي دغه عملیات تېره شپه د بې پیلوټه الوتکې په وسیله ترسره شوي دي. ویل کېږي په دې بمباریو کې د سیمې اوسیدونکو ته زیان نه دی اوښتی. او حیرتان بندر به د سیمې په لوی بندر بدل او الوان دښته به د مرکزي او سویلي اسیا ترمنځ د برېښنا د تبادلې لوی مرکز وي. دغه مطلب ولسمشر غني تېر مازدیګر په سولې مشورتي لویه جرګه کې د بلخ، بغلان او کندوز ولایتونو له اساسو سره په کتنه کې څرګند کړه او زیاته کړه چې بلخ، بغلان او کندوز د سوداګرۍ نړیوالې لارې دي او د دغو ولایتونو صنعتي کېدو ته به اساسي پاملرنه وشي. ولسمشر همداراز طالبانو ته خبرداری ورکړ که اوربند ونه مني نو افغان ځواکونه به یې سخت وځپي، ځکه سوله زموږ لومړیتوب دی او له دې پرته پراختیا ناشونې ده. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.